د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن شنبه د جوزایا د غبرګولې د میاشتې 12مه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبرې غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. بلخ کې سباندې 200 پوځي وسایط بیا رغول شوي دي. جوزجان کې د $400 په لګښت د ریګریشن یو کارخونه پرانیستل شوه. او د ایران د ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماندانو نوملیکنه پیل شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. بلخ کې سباندې 200 پوځي وسایط بیا رغول شوي دي. د 209 الفاتح قل اردو مسؤلینو په دغه قل اردو کې د ورکشاپ امریال لوري د 200 بیلابیل ډوله پوځي وسایطو د بیا رغونې او ګټې اخیستنې ته د سپارل کېدو خبر ورکړی دی. سرچینې باختر اژانس ته ویلي چې په 200 ډول بیا رغول شوي پوځي وسایطو کې 150 رینجر، 7 کرین، 10 انټرنیشنل او 40 حمابي ټانګونه شامل دي. د یادونې وړ چې اسلامي امارات په راتګ سره تر دې دمه په یاد قل اردو کې سلګونه بیلابیل پوځي وسایط او وسلې بیا رغول شوي دي. جوزجان کې د $400 په لګښت د ریګریشن یوه کارخونه پرانیستل شوه. د جوزجان ځایي مسؤلینو د دغه ولایت مرکز شبرغان کې د $400 په لګښت د ریګریشن یو تولیدي کارخونې د پرانیستي خبر ورکړی دی. د یادې کارخونې مسؤل مهران کفایت رسانۍ ته وویل چې د مرکز شبرغان اړوند په سهشنبه کلي کې د $400 امریکایي په لګښت د ریګریشن یو کارخونه یې پرانیستی چې پکې 50 تن ته د کار زمینه هم برابر شوې ده. هیره دې نه وي چې د ریګریشن دغه کارخونه په ورځ کې 200 متره مکعب جعفل تولید وړتیا لري. او د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماندانو نوملیکنه پیل شوه. د ایران په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون کوونکو نوماندان د نوملیکنې لړۍ پنجشنبه پیل او د جوزا میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. د ایران کورنیو چارو وزارت ویلي دغه لړۍ د 15 ورځو لپاره د سهار له 8 بجو مازدیګر تر 6 بجو پورې دوام کوي. دغه ټاکنو کې ګډون کوونکي نوماندان باید لوړ زده کړې ولري، عمر د 40 او 50 کلونو ترمنځ کې وي او دغه راز 4 کاله باید د ایران په یو لوړ رتبه دولتي څوکۍ کې کار کړی وي. د ایران رسنیو راپور له مخې د تهران په وخت د پنجشنبه تر 10 بجو شاوخوا 15 کسان د نوملیکنې لپاره د ټاکنو کمیسیون ته مراجعه کړې، خو د شرایطو نه درلودلو امله د نوماندۍ اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه ټاکنه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي تر مړینې وروسته له اصلي وخت وړاندې د روانې جون میاشتې په 28مه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو په خبري غړې کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړې لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.